ناظم صاحب فرمایش ته چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و مننه دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالم ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و نجیم عثمان خیل صاحب غوښتنه کوي چې ماران د زلفو د څه داسې په رخسار اوده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکار اوده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار اوده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار اوده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار اوده وي ډېره مننه خوشحاله